زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان او د هندوستان د انډر 19 ټیمونو ترمنځ هغه د ایشیا کپ اخیری لوبه وشوه. هندوستان وګټله او سمی فاینل ته ووته. پاکستان مخکې وتلی سمی فاینل ته. هغې طرف نه به نن د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ لوبه کیږي. هغې نه به یو سمی فاینلسټ دواړه هماغه سمی فاینلسټ راځي. نو اول بیټینګ افغانستان ټیم وکړه. ګوره لوبې ګټل بایلل راځي مګر چې مقابله وشي هغه خوند کوي. زموږ د افغانستان د خپل ټیم نه هیله تمه دا ده چې مقابله وکړي هر میدان کې هر ځای کې، ځکه استعداد تا سره هم شته هغوی سره هم شته دی او باید د چار څونه مخالف ټیم مضبوطي چې جوش او جذبه درکړي د مقابلې عزم درکړي. نو ګوره دغسې لوبه کیږي. د دوبۍ په نسبت دې ځل ته لوبه ابودبي کې وه. ابودبي پیچ چې دی په هغې باندې خو زموږ د ملي ټیم لوبغاړي هم تاسو ته معلومات دی سمې مزې کوي، ښه خوشحاله کیږي او انډر 19 هم ورته نن ښه خوشحاله شو او خپل هایسټ 259 259 رنزې وکړې. اوپنرانو خو خیر بیا عربزي صاحب هم داسې توره ونه کړه. د اسحاق عمر ته ویلي ډېر وخت راسې لوبېږي 58 بالونه 19 رنزې ټیسټ میچ ته یې کوم موډ کې به خو خیر پروا نه که الانور نن ډېر سلو لګیا او تېر ځل هم سلو لوبه کړې وه خو 51 بالونو باندې شپږ رنزې بیا هم ښه دی. ګوره چې څونه په وکټ یې سارېږي کانفیډنس یې زیاتېږي او د الانور هغه سینچري چې وه تېر میچ کې هغې نورو لوبغاړو ته کانفیډنس ورکړه چې په پیچ یې سار شي او چې یو ځل یې سار شي. ګوره اول 15 بالونو کې ته بال ریګولر ښکاري، یو ځل چې ته اته یا 10 بالونه فیس کې بال درته بیا غټ ښکاره کېدل شروع شي. نو مطلب هغه کانفیډنس لیول د راشي خپله هر څه ډېر صحیح رواني. سلیمان صافی صاحب نن کپتان هم پکې درز ورکړه، شپږ اتیا بالونو باندې 83 رنزې وکړې. اجاز احمدزی په 88 بالونو شپږ اتیا منډې وکړې، 7 شپږیزې او 1 څلوریزه د نن پکې ښه وځلېد. هغه خپله غوسه خپل استعداد چې دی هغه یې راښکاره کړ او مخالف بالران وو. مګر زه دې ته حیران یم چې یو ګوره هر ځای کې زموږ کار هم دا دی ښه موږ به د حق خبره کوو. اجاز احمدزي الراونډر دی، ده ته مخکې بیټینګ پکار و که خیبر ولی ته مخکې بیټینګ پکار و. خیبر ولی چې یو پیور بیټسمین دی دی به مخکې راغلی وای چې ډېر بالونه ورته پاتې وای. ګوره د خپل هغه د اوله یو ورځنۍ لوبو شروعات یې څلوریزې نه وکړه، بال یې ورته و څلور او په 12 بالونو یې 20 رنزې وکړې. نو خیبر ولی صاحب چې دی په 12 بالونو کې به تا ته هغه څه استعداد وښي خو مګر بیا هم 20 رنزې وکړې. اوله لوبه څومره پریشري ور باندې هغه دوبۍ خلاف لوبه کې مه لوبه وه، پاکستان خلاف مه لوبه وه، بیا دلته راوله هغه مخیره کې 12 بالونه ورله ورکه. نو زما په نظر باندې سلیمان صافی د او دوی باید لږ د افغانستان ټیم نورو کسانو ورسره الانور د نورو دوی باید لږ د خپل دغه ته پیس ورکړی وای. مطلب ګوره یو ډاټ بالز دی، یو چې دی سټرایک روټیشن دی چې ته سنګل ډبل اخلي اپل. نو دغه سنګل ډبل چې دی د محمد رضوان او دغه بیټینګ وګوره ته د بابر اعظم ته د همدغسې د ویرات کوهلي او د بل چا ورسره وګوره تا ته به خپله معلومات وشي چې رننګ بټوین وکټس کې دوی څونه رنزونه اخلي. ډیوډ وارنر اوه او سم کینګ دی. نو مطلب دا سنګل ډبل چې دا ډېر زیات فرق کوي. ستا هغه سټرایک ریټ چې اوس مثلا په 50 بالونو شپږ شکای دغسې نو دې په ځای هغه پورته کیږي، بل کانفیډنس لیول راځي چې ته سنګله واخلې هغه بل بیټسمین دی بل طرف ته راشي ته به په لیګ سایډ سټرانګ یا به په آف سایډ سټرانګ یي. نو په بالر باندې پریشر راځي هغه په آف سایډ باندې سکور کوي. نو هیله ده د انډر 19 دغه ورسره کار وکړي کوچنګ سټاف په دې سټرایک روټیشن باندې. نو 259 زما په نظر باندې یو 25 رنزې 10 رنزې دا شوټ و. دا وکټ کم از کم 285 یا 90 و. مګر بیا هم د افغانستان داسې بالینګ دی چې زما په نظر باندې د افغانستان بالینګ ته په کتو سره 259 رنزې باید دوی ډیفینډ کړی وای. هندوستان اوپنرانو ورنه سینچري پارټنرشپ وکړه، دغه د دوی غلطي وه. دې وخت کې باید نور احمد یې ورته مخکې زر راوستی وای خو ډېر لږ زما په حساب باندې نور احمد صاحب لیټ راغی. د دوی دا پالیسي چې وه دا داسې
ډیفنسیو پالیسي وه د کیپټن او که د کوچ او هر څه دغه و چې نه نور احمد به وروسته ساتو که دا اوپنران کې اوس مثلا هرنور سنګ خو ما تاسو ته ویلو چې دا باید مخکې اوچت کړي هغه یې که اوچت کړی وای نو په دوی به ډېر پریشر راغلی وای یو وخت کې خو 206 رنزو باندې تقریبا د دوی 6 آوټو په 109 نو ښه مو کوه خو خیر مې شوه نور احمد صاحب 3 رنزې 4 وکټې ګوره انډر 19 دپاره دی ډېر تکړه دی بلال سمی او دا نورو بالرانو خیر مطلب په کرکټ کې ګټل بلل راځي د هندوستان د ټیم مینوالو ته ډېر مبارکي زموږ دغه دپاره د زړه صبر غواړو بس پروا نه کوي اوس نړیوال جام دی خو خیبر ولی صاحب ته باید ریګولر چانسز ورکړل شي او دا په کوم پوزیشن چې ولا ورکه دا خو بیخي دغه نه دی د بیټینګ هغه زما په نظر باندې د سی دغه ونه کړ باید خامخا دته یا نمبر 4 یا نمبر 5 یا دغه پوزیشنونو کې بیټینګ ورکړي چې هغه بالونه ورسره زیاتې چې خپل استعداد وښي اوس راځو د پاکستان او د عربي اماراتو ترمنځ ګوره پاکستان دپاره د عربي اماراتو سره لوبه چې وه دا ډریس ریهرسل وه سمی فاینل ته الریډي کوالیفای شوي زما په نظر باندې پاکستان ټیم چې دی د انډر 19 دوی لوبه ډېره سلو وکړه ځکه دوی ته 219 رنزې خو دومره دغه نه خو د دوبۍ وکټه ده منم مګر بیا هم په کار دا وه چې کم از کم په دوی باندې خو 270 280 رنزې کړې وای چې سم مزې ور باندې کړی وه مګر ونه شو هغه هم بیا دوبۍ نږدې ورغله 198 هغوی هم وکړه ډېر کلوز گیمونه وشو مګر پاکستان 3 لوبې وکړې 3 واړه وګټلې خپل ګروپ کې بیا ټاپ شو سمی فاینل ته ووته معلومات به کېږي چې بل ټیم نه دا بل ګروپ نه چې دویم نمبر څوک راځي د هغه پاکستان سره مقابله مطلب سریلانکا او بنگلادیش کې چې هر چا لوبه بایلو د هغه پاکستان سره مقابله کوي چې وی ګټي هغه به هندوستان سره لاندې وځي نو موست لایکلی چانس شته چې پاکستان او هندوستان فاینل راشي یو ځل په ایشیا کپ کې ګورو به چې څنګه چل کېږي ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه موږ د کرکټ مینوال یو په سرحداتو یقین نه لرو هر ځای چې یاستئ تاسو زموږ وروڼه یاستئ پښتانه د نړۍ په هر ګوټ کې زما د زړه سر یاستئ نور باقي د نړۍ ټولو انسانانو ته احترام لرو موږ ټول د الله بندګان یو مګر په کرکټ کې چې دی سیاسي اختلاف نظر به موږ سره می ستاسې سره به می هغه بیل شی دی هغه موږ ټول لرو مګر کرکټ چې دی کرکټ کې موږ سرحدات نه منو هیله د جنجالونه هغه پکې مه راولئ ښه زړه د خلاصه کرکټ انجوی کوئ دغه یو نیمه خوشحالي ده دا ځان ته مه غم کوئ خوشحالي د خوشحالي په شانتې وکئ هغه نور شینو سره بیا ګورو خدای پاک د افغانستان پاکستان ټول ریژن کې امن او امان راولي دنیا کې د خدای پاک امن او امان راولي ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم